مارد صاحب ولې نړیوال قدرتونه پر دې مسأله باندې لا تر اوسه چوپ پاتې دي؟ پروژه ورکوي. پاکستان پروژه لري، یو کورنۍ هدف ده ځکه ګډوډي او ناخوالې دي ملت ته ادرس بدلوي. دغه موقع کې همیشه دوی ادرس بدل کړی د په افغانستان حمله او هغه مسله جوړه کړې ده له خپل جغرافیې نه بهر چې خلک ذهن بلې خواته سي خپله ناکامي پټه کړي چې نه سي کولی. بل پروژه ورکړه سوې ده، دا بمبارونه، دا پلمې، دا بانې او دا ټي ډي پي ټول 4,000 نفر نه دي، ټول د ISI د کنټرول لاندې دقیقاً کنټرولوي. ټول سیاسي احزاب، نظامي حرکتونه، TTP، هر ډله چې دا مطلقاً د ISI د کنټرول لاندې او دا پروژه ورکوي. که ځان وخورئ هلته ملکي اداره ځان نشي خورولی، فوراً یې بندي کوي یا تبعیدوي یا یې وژني. نو دا کسان، دا محمود خان اڅکزی د عامي پارټي د نېشنل پارټي د صاحب مولانا صاحب د فلانی صاحب د TTP د PTM دا ټول د ISI کنټرول لاندې دي. له پخوا نه هم و ځان خورولی نه چې ګوره حد اقل مارد صاحب، حد اقل دا په ګاونډ کې چې کوم هیوادونه دي د منطقې د مشرانو په توګه، د سیمې د مشرانو په توګه، چین ده، روسیه ده، منځنۍ اسیا هیوادونه دي، دا خو د یو څه وایي؟ دا خو په دې باندې پی په لومه ټول خبر ټول خپلو ګټو ته ګوري. اوس ګوره څومره مخکې هند وویلې که په افغانستان حمله وکړي د افغانستان څنګه درېږم. اوس به معلوم سي نریندرا مودي په خپل خبر ولاړ ده. آیا فکر کوئ هند په خپله وعده او خبرو کې رښتینی دی؟ سیاست کې څوک بچا باور ټینګ نشي کولی چې دا به وکړي او به نه کړي، خو هندوستان عمل کوي ځکه هغه د افغانستان سره تاریخي او ښې اړیکې لري او پاکستان دښمن هم ده. چین سیاسي عمل نه کوي، چین معمولا اقتصادي مختصي او په پاکستان کې پانګونې کړې دي تر ګوادره پورې، هغه نه غواړي پاکستان خفه کړي، هلته ګټې لري. روسیه هم تعادل سیاست ساتي، پیږي چې پاکستان یعنی امریکا او غرب دا یو ایالت دی غربي هیوادو ده، د یو مجري هیواد د یو پروژې ادا مخته کوي. نو هغه دې سره ځان نه مواجه کوي ځکه خپله په اوکراین د مشکلاتو کې راګیر ده. نور خو څوک ورته پاتې نه دي غیر ملت د افغانستان او خلک د افغانستان چې دا ځل به داسې افغانستان چې همیشه له بهرنیانو سره جنګ تر روس او امریکا او انګریزه پورې مقابل لور همیشه په وسه سنبال و غښتلی و. ډېره زیاته مننه. په خپل همت په خپل غیرت هغه ناکام کړی. ډېره زیاته مننه. نو پنجابی وګوره نشي کولی دا جرأت پیدا کړي، ولا په تش تاس افغانان یې نه پرېږدي، ښځه نور ورځي د ټول پنجاب کې اجازه ورکړي، نور پاکستان نه یم زموږ سرحد مو واګئ. ډېره زیاته مننه، تاسو ته بېرته راګرځم. شرني صاحب، نړیوال قدرتونه چوپ دي؟ ګوره همیشه نړیوال قدرتونه هغه قدرتونه او خصوصا ملګرو ملتونو سازمان چې چوپ پاتې دی دا د لوی زبرځواکونو تر اثر لاندې دی. لوی زبرځواکونه د اقل یو انساني حیث، یو بشري حیث، د بشریت چیغې وهي د کله چې بشر د دوی د خپلو ګټو په خاطر باندې دوی همیشه بشر تر پښو لاندې کړی دی، دوی همیشه په بشر باندې له پاسه ختلي دي. دوی هغه خلک دي، هغه ډلې دي چې همیشه اوس دغه لوی زبرځواک دی چې دغه لوی قوتونه دي چې دغه امریکا ده چې دوی ته پروژه ورکړې ده، د پاکستان ته پروژه ورکړې. نو که چیرې د امریکا خوښه نه وي نو ملګرو ملتونه نور سازمانونه نشي کولی چې د امریکا خلاف باندې دغه جګړه وغندي، له دې جګړې په مقابل کې عکس العمل وشي. تر څو که چیرې امریکا عکس العمل شي بیا به ملګري ملتونه له نور قوتونه عکس العمل شي. نو اوس دغه پروژه په خپله په امریکا ورکړې ده. اوس امریکا داسې سیاست غوره کړی دی چې نور په خپله په جګړه کې ځان نه داخلوي. د داسې رژیمونو په واسطه سره لکه د پاکستان مزدور او کرایي پوځ چې دی په همدغې سلسله باندې دوی غواړي چې هغه اهداف چې دوی په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي او بیرته غواړي لکه د باګرام همیشه چې ټرمپ یادوي یادونه یې کوي او غواړي چې باګرام ته راشي، له د باګرام هغه ترلاسه کنټرول ترلاسه کړي. نو دوی غواړي چې له همدغسې مزدورو اجیرو پوځیانو نه استفاده وکړي، له همدغو خلکو ګټه ترلاسه کړي تر څو په افغانستان کې هرج مرج جوړ کړي او دوی هغه خپلو شومو اهدافو ته ورسېږي. خو لله الحمد چې هغه اهدافو ته به نه امریکا رسېږي او نه به د دوی د مزدور کرایي کړی پوځ رسېږي او نه به خپلو اهدافو ته هیڅوک، ځکه چې څوک د په غلطه باندې یو کار کوي د بل چا په خلاف باندې کوهی کوي، هغه کسان خپله په هغه کوهي کې لویږي. نو اوس هم موږ د دغسې نړیوال چې نه جواب وایي نه عکس العمل کوي. خیر غرب
یو خوا د قضیې چین روسیه شرق بلاک چین او روسیې خو مخکې له دې نه چې دوی د بمبار نه و کړی روسیې هېواد هم داسې ژمنې کولې یا داسې خبرې کولې چې موږ به که دا ځل پاکستان په افغانستان حمله وکړي موږ به د افغانستان په څنګ کې ودرېږو همداسې چینایان هم دا خبره کوله او هند خو هم دا خبره په ډاګه کوله نو اوس به معلوم شي چې دا خلک رښتیا هم د په حقیقت کې خپل عمل له خپل خبرې اظهار چې کړی دوی په عمل کې پیاده کوي یا نه پیاده کوي څه فکر کوئ پیاده به یې کړي نو ګورو به دوی خپل مصلحتونو ته ګوري دوی خپل ګټو ته ګوري چې ګټې که په دې کې وي چې د افغانستان په څنګ کې ودرېږي نو دوی بیا خپل عمل کوي عکس العمل کوي او که چیرې ګټې په دې کې وي چې د افغانستان په څنګ کې ونه درېږي او د پاکستان یا د غربي نړۍ تر تاثیر لاندې وي یا د امریکې تر فشار لاندې اقتصادي فشار لاندې وي نو بیا زه وایم چې دوی به چوپه خوله پاتې شي او څه عکس العمل به ونه شي د افغانستان لپاره ښه دوست کوم هیواد دی اوس وخت کې د افغانستان لپاره خو هر هغه هیواد دوست دی چې خپلو ګټو ته ژمن وي او د افغانستان ګټو ته ژمن وي او د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله ولري اوس مهال کوم هیواد دی او اوس خو بغیر له پاکستان نو ټول زمونږ سره د سیمې هیوادونه دي که ګاونډي هیوادونه دي زموږ سره ښې اړیکې لري حتی هغه هیواد چې تاجکستان ول موږ سره اړیکې ښې نه وي هغه هیواد هم اوس غواړي چې د افغانستان سره ښې اړیکې ولري نو که هغه روسیه ده که هغه چین دی که هغه هندوستان دی که هغه ګاونډي هیوادونه دي بغیر له پاکستان ایران دی داسې ازبکستان دی زموږ دپاره د دې دپاره چې ښه بازار ولرو ورسره ښې راکړه ورکړه ولرو او ښه ډیپلوماسي اړیکې ورسره ولرو همدغه هیوادونه بغیر له پاکستان زموږ سره ټول ډېره زیاته مننه ښه هیوادونه دي